سلامونه ملګرو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي درس سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، نننی درس چې کوم دی هغه دی په لا نګاسیون، منفي جملې تاسو څنګه په فرانسوي کې جوړولی شئ. لا نګاسیون ویل کېږي منفي ته. منفي جملې په دې معنی باندې چې مطلب یو مثبت جمله، مثال په توګه زه یم چې زه کار ته ځم، بیا زه وایم منفي مطلب زه کار ته نه ځم. هغه جمله چې تاسو کې نه وایئ، صحیح ده، نه کوئ. لا نګاسیون منفي، صحیح ده. نو دا به تاسو فرانسوي ژبه کې څنګه جوړوئ؟ د دې ساخت څه دی؟ دا زموږ نننی درس دی. لا نګاسیون سامبل، یو ساده نګاسیون څنګه تاسو فرانسوي ژبه کې کولی شئ. ساده طریقه باندې څنګه تاسو جملې جوړولی شئ، صحیح ده، منفي جملې جوړولی شئ، صحیح ده. نو دلته یو وړوکی یوه جمله، یو تعریف غونډه کې هم ما تاسو ته لیکلی دی. Se compose de deux aliments. Se compose de deux aliments. دا وایي جوړیږي. compose مطلب جوړیږي. د deux aliments، دوه الیمان ویل کېږي element، عناصرونه د دوو شیانو نه دا جوړیږي. یو نه او یو پا، صحیح دی. ګوري تاسو به ما ساخت درکړی، نه او پا به تاسو کوم ځای کې استعمالوئ. نه به د ویغ نه مخکې راوړئ او پا به تېر وروسته راوړئ. بس ساده خبره ده. په جمله کې هر کله چې تاسو سره ویغ وي، د ویغ نه مخکې، د فعل نه مخکې به تاسو نه راوړئ او اخره کې به پا راوړئ. بس مثال په توګه je suis en vacances، دا یو مثبته جمله ده، زه په رخصتۍ باندې یم. اوس په دې جمله کې سوی چې کوم دی، دا چیرې دا ویغ دی، فعل دی. نو دې ما تاسو ته منفي جمله جوړه کړې ده. je ne suis pas en vacances. ګورئ، نیم راوړئ د سوی نه مخکې او پا هم وروسته راوړئ. je ne suis pas en vacances. دغسې nous sommes à Paris مثبت جمله ده. نو دا چې دې کې سم چې کوم دی، دا یو verb دی، فعل دی. نو nous ne sommes pas à Paris، منګه په پاریس کې نه یو، صحیح دی. je ne suis pas en vacances، زه په رخصتۍ باندې نه یم، دا یو منفي جمله ده. او nous ne sommes pas à Paris، منګه په پاریس کې نه یو، نو دا منفي جمله ده. دې ته ویل کېږي لا نګاسیون، صحیح دی. نوٹ، دلته یو نوٹ ما ورکړی دی. تاسو دا خبره په ذهن کې کېدی چې نه دویان مطلب جوړېدل، بیکم، وای نه شی جوړېږي، دغه ان او کامه منځ کې دوه قوسونه مې کې ورکړی. دوان اون واول، وای که چیرې تاسو سره د واول نه مخکې دغه نه راځي، نو دا به څه جوړیږي؟ دا به ان او دغه کامه به ورسره تاسو راوړئ. لکه اخرني مثال ته تاسو وګورئ، صحیح دی. ما هغه ای بیخي ختم کړی د نه نه، صحیح دی. نو دا موږ څنګه اوس تلفظ کوو؟ on n'est pas fatigué، صحیح دی. on n'est pas fatigué، صحیح دی، ته ستړی نه یې. نو وایي نه ان ای، دا به جوړیږي ان کامه، دا ای تی ختمیږي هر کله چې دا د یو واول نه مخکې راشي. وس ات که وګورئ هغه کې ای راغلی دی، نو هغه واول دی، صحیح دی. نو ځکه موږ به بیا لیکو vous n'êtes pas fatigué، صحیح دی، هغه ایم تی ختم کو. نو دغه یو نوټ تاسو په منفي جمله کې ځان سره یاد ساتئ. لا نګاسیون دا زموږ نننی درس و. منفي جملې څنګه تاسو فرانسوي کې جوړوئ؟ لا نګاسیون سامپل دا دی چې تاسو دا se compose de deux éléments، دا د دوو element، د دوو شیانو نه، دوو عناصرو نه جوړیږي. یو نه دی او یو پا. هر کله چې تاسو په جمله کې ویغ معلوم کو، ویغ نه مخکې به تاسو نه راوړئ، پا به تېر وروسته راوړئ. je ne suis pas en vacances، صحیح دی. سوی دلته ویغب دی. nous ne sommes pas à Paris، صحیح دی. سم دلته ویغب دی، فعل دی. او دا خبره مې یاد ساتئ که چېرته نه دا د واول نه مخکې راشي، نو دا ایتی ختمیږي، دې سره به صرف کامه تاسو اچوئ، پاس ان به سره راوړئ. لکه اخرني مثال کې تاسو ته ما درکړی vous n'êtes pas fatigué، صحیح دی. نو دا لا نګاسیون منفي جملې جوړول په فرانسوي کې. دغه اوس موږ نه درس که تاسو د دې درس په اړه کومه پوښتنه لرئ، خپله پوښتنه په کمنټ سیکشن کې پرېښودلی شئ. انشاءالله زه به تاسو د پوښتنې خامخا جواب در کوم. بل ډېر ملګري د بعضو د درسونو غوښتنه کوي چې هغه ما مخکې په هغې اړه باندې ویډیوګانې جوړ کړي. درسي ویډیوګانې هم تقریبا ځان له درسي چې کوم ویډیوګانې تقریبا په یوټیوب باندې 100 ویډیوګانې دي. نو تاسو ټول درسي شاته درسونه ټول وګورئ. نو دغسې سلسله روانه، تاسو به خپله په درس سره به یو ځای بیا روان شئ، په درس په موضوع به هم پوهیږئ، خبر به ترې هم یاست. تاسو له به داسې احساس نه کېږي چې نن درس د دې ځای نه دی، سبا د دې ځای نه دی. زه د هغه خپل
سیستم مطابق روان یم. دلته چې کوم په فرانسه کې د فرانسوي ژبې کوم سلیبس دی د زده کړې دپاره هغه سلیبس په مطابق زه روان یم. نو زه غواړم چې تاسو په هغې مطابق پوه شئ او تاسو صحیح ژبه زده کوئ. څه ناڅه ګریمر به هم کوو، تاسو ګریمر زده کوئ. دغه بنیادي شی دی او دغه ساخت دی ستاسو دپاره چې تر څو تاسو وکولی شئ چې خپله جملې جوړې کړئ، خپله خبرې وکړئ. سمه ده؟ که کومه پوښتنه لرئ نو خپله پوښتنه تاسو کولی شئ. درس همدومره و. مننه. په مخه مو ښه.